بسم الله الرحمن الرحیم د مطالعې لارې چارې. انشاءالله زموږ درسونه به د مطالعې د لارې چارو په هکله وي، تر څو د مطالعې سمه طریقې په کار واچوو او ګټه ځنې واخلو. مطالعې اړتیا زموږ ستاسو په ژوند کې ډیره ژوره احساسیږي او باید موږ تاسو مطالعه وکړو. که په هر ډول شرایطو کې اوسو، د خپل ذهن د پیاوړي کولو لپاره، د خپلو معلوماتو د زیاتولو لپاره باید مطالعه وکړو، تر څو موږ رب وپېژنو، موږ احکامات وپېژنو، زموږ ایمان قوي سي، د حلال او د حرامو ترمنځ فرق وپېژنو، خپل مسؤلیتونه وپېژنو او د دنیا او آخرت کامیابي ترلاسه کړو. خو که چیرې موږ د مطالعې له قواعدو، اصولو او لارو چارو څخه خبر نه اوسو، مطالعه کوو خو ژر ستړي کیږو، مطالعه کوو خو بې توجهي راڅخه کیږي، نو د دغه مسایلو او مشکلاتو د حل لپاره به د مطالعې په لارو چارو باندې خبرې وکړو. هغه که څوک له حافظې څخه شکایت لري، څوک د تقسیم اوقات په جوړولو کې شکایت لري او څه نور مشکلات په دې وخت کې ورته پیښیږي، لکه خوب ورتلل مثال، او صحیح توجه نه کول، بې هدفه تلل او دې ته ورته نور ډېرې ستونزې، د حل لپاره به موږ غږیږو انشاءالله او په یوه موضوع باندې به خبرې کوو، تر تاسو پورې به یې رسوو انشاءالله، تر څو د مطالعې ټولې لارې چارې زموږ په ذهن کې وي او موږ سالمه ګټه ترې واخلو او یو هدف ته پرې ځان ورسوو. مطالعه مو یوازې د ساعت تېرۍ لپاره نه وي، بلکې رب ته د رسېدو یو ذریعه او د خپل فکر د قوي کېدو وسیله وي انشاءالله. نو ستاسو ملتیا غواړو، هیله ده چې دا درسونه واورئ او له نورو سره یې هم شریک کړئ.